اوس ګوره د شپږو پیغمبرانو قصې به بیانېږي، د شپږو پیغمبرانو مقصد پکې څه دی؟ مقصد پکې د مکې مشرکان یرول دي چې ګوره پوخانو نه ده منلې، الله ورسره دا چل کړی. دویم مقصد پکې تسلي ده چې د حق او د باطل د مقابله ګوره د پوخانه را روانه داسې نوي نه ده. نو ای پیغمبره او ای مؤمنانو صبر به کوئ، او بل دا چې اخرنی انجام به هم ستاسو وي، ګټه به ستاسو وي. دغه شان دلته الله د ځمکې خبر وکړه چې ځمکې دوه قسمه دي، ښه ځمکه بده ځمکه، اوبه قبلې اوبه نه قبلې. نو دغه شان د خلک هم دوه قسمه دي، نصیحت قبلې نصیحت نه قبلې. هغه کومو چې منلی دی او کومو چې نه دی منلی د هغه ټولو تذکیره کېږي. نو دا قصې واضح دي، دې کې تفصیل ته ضرورت نه وي. او الحمدلله زما تقریبا مستقل بیانونه دي په هر نبي باندې، په هر پیغمبر باندې. هغه واورئ، موږ پکې د هغه عمر، پیدایش او تفصیل د هغه د ژوند چې د کوم ځای نه کوم ځای ته تللی دی او څومره بچي و واده، دا ټول موږ هلته ذکر کړی. دلته اوس هغه تفصیل نه کېږي. لقد ارسلنا نوحا الى قومه، یقینا لیږلی و موږ نوح علیه السلام قوم د هغه ته. فقال یا قوم اعبدوا الله، نو اوی هغه یا قوم زما بندگی خاص کوي الله لره. الله اکبر. یاد ساتئ دا جمله، هر پیغمبر چې تلی دی نو خپل قوم ته تکه خبره کړې، توحید او توحید. شروع د څه نه کېږي؟ توحید نه. اختتام به څه کېږي؟ د توحید باندې. توحید چې د سره نه و هېڅ د سره نشته. فقال یا قوم اعبدوا الله، نو اوی هغه ای قوم زما بندگی وکئ الله لره. ما لکم من اله غیره، نشتی تاسو لره لایق د بندګۍ سوا د هغه نه. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یقینا زه یریږم په تاسو د عذاب د ورځې لویې نه. څنګه اوچت خلک دي. بیا د دې انبیاو په لار چې کوم علما روان دي که نه، هغوی سره هم دا یره ده. نو ځکه الله علماو له دومره اوچته مرتبه ورکړې ده، نو قدر یې کوئ. څنګه؟ لکه اوس یو سړی ما او تا ته دین بیانوي، او چې کوم ځای کې موږ وینو پلانیه جومات کې نه وي، په غلط کار هم ویني، راته وایي ګوره دا کار دا صحیح نه دی که قرآن راته واضح کوي، حدیث راته واضح کوي، ځان سره ستړی کوي. لکه ولې ته موږ پورې نښتې؟ وایي زه یېرېږم چې هغه جهنم ته لاړ نه شي چېرته. د ده نه اوچت سړی تاسو لیدلی کیدی شي چې زموږ مور پلار په خپله موږ جهنم ته ورګوزار کړي. بعضو پلارانو میندو خپل بچي په خپله جهنم ته ګزار کړي. نو دا خلک چې د انبیاو په لار دي او زموږ خیرخوا دي، نو دا د قدر وړ دي، د دوی احترام کوئ. ګوره ته په خپله په دې دنیا کې منډې وایې، یعنې زه بل نه یادوم، ښه دې ته سوچ کوه، زه بل کس نه یادوم چې تا تباه کوي، هغو له خو به وروسته راځو. ته په خپله لګیا یې ځان تباه کوې، د ځان د سره غم نشتي. او یو پردی سړی چې نه دي په نسب دی، نه دي د علاقې دی، نورې د سره اختلافات دي په رنګ کې، په مال کې، په هر څه کې، او هغه تا پورې نښتی، تا ته ووایي نه 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 دا لار دې غلطه ده، مه کوه، لکه دا لار دې غلطه. ته په خپله په غلطه روان یې، ځان تباه کوې. او یو سړی تا پورې نښتی دی، ځان مه تباه کوه. څومره دا خلک خیرخوا دي. نوح علیه السلام وی زه ګورې په تاسو یېرېږم د عذاب د ورځې لویې نه. قال الملأ من قومه، وی غټانو د قوم د هغه نه. اکثر مشکل مشران جوړی. مخکې موږ دا وجه بیان کړی و چې ولي انا لنراک فی ضلال مبین، یقینا خامخا اینو موږ تا په ګمراهۍ ښکاره کړي. یاره ته موږ ته څه ګډوډ ښکاري، دا خبرې دي غلطې دي. قالوا یا قوم لیس بی ضلاله، ای قوم زما نشتی په ما باندې ګمراهي، ولکنی رسول من رب العالمین، او مگر زه رسول یم د طرف د رب العالمین نه. ابلغکم رسالات ربی،
رسوم تاسو ته پیغامات د رب خپل دا زما ډیوټي ده نو یاده کوي بیا څوک چې تبلیغ کوي او دعوت کوي اب څه کوي اب هم دغه رسالات رسوي دغه پیغامات کم پیغامات چې انبیاء راوړي دي د ځان نو پکې ټانکې منکې نه لګي وانصح لكم او خیر خواهی کوم ستاسو واعلم من الله ما لا تعلمون او پوهېږم د طرف د الله نه په هغه څه چې نه پوهېږئ پې تاسو واضح ده ولې پیغمبر دی وحی ورته کي او عجبتم اي تعجب کوئ تاسو ان جاءكم ذکر من ربكم په دې چې راغی تاسو ته نصیحت د طرف د رب ستاسو نه على رجل منکم په یو سړي ستاسو په دې باندې به دې کافرانو لوی تعجب کوو ها تقریبا د هرې زمانې کافران چې دا څنګه پیغمبر دی چې الله په موږ کې راولېږو دی په ملایکو کې ولې نه راتو دی په هغو کې ولې نه راتو په دوی کې دا اوس کمقلان نه دي چې الله انسانانو ته پیغمبر رالیږي نو په څه کې به رالیږي په انسانانو دوی ملایکو کې ولې راتو بل دا صحیح د انسانانو کې راتو نو په دې بله قبیله کې ولې نه راتو او یا دا پلانې ولې نه و پلانې ولې نه نو هغه ورته چې تاسو تعجب کوئ چې لکه دا څنګه نصیحت په یو کس راغی په تاسو کې لینذرکم دې دپاره چې ویری تاسو ولتتقوا او دې دپاره چې تقوا اختیار کوئ تاسو ولعلکم ترحمون او د دې دپاره چې په تاسو رحم وکړی شي الله اکبر ګوره درې خبرې وي دا سړی چې تاسو تعجب کوئ د ده په نبوت باندې د دې دپاره راغلی چې تاسو ویری په تاسو کې تقوا راشي او په تاسو رحم وشي فکذبوه بس دروغجنو ګڼو هغوی هغه لره دا داسې نه دی چې ګوره قصه ختمه شوه بس هغوی خبره وکړه 9.5 کاله منځ کې تېر شوي او الله خبره مختصر دا څومره واقعات چې د انبیاو قرآن کې ذکر شوي بعض ځایونو کې لږ تفصیلي بعض ځایونو کې مختصر دلته اوس بلکل مختصر فانجینا نو نجات ورکو موږ هغه لره یعنی خلاص کو موږ هغه والذین معه او هغه کسان چې د هغه سره وو فی الفلک په کشتۍ کې واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا او ډوب کړل موږ هغه کسان چې دروغجنې ګڼلي وو آیتونه زموږ انهم كانوا قوما عمین یقینا هغوی وو قوم ړانده شوي د څه نه د حق وإلى عاد أخاهم هودا او لېږلی و موږ عادیانو ته رور د هغوی هود علیه السلام رور د هغوی یعنې رور د هغوی په نسب او په قوم کې دا ډېر مشهور پیغمبر دی هود علیه السلام دا دی چې کوم قوم ته لېږلی شوی هغوی ته عادیان ویلی کېږي دا ډېر تکړه تکړه بدنونو والا و ډېر تکړه بدنونو والا او دوی یو علاقه کې اوسېدو چې هغه د دې عمان او حضرموت د یمن دغه طرف چې دی دې په دې منځ کې راځي او هغې ته احقاف ویلی کېږي هلته به دوی اوسېدو او دوی به د بوتانو بندګي کوله او هود علیه السلام د دوی په یو ډېرې شریفې او درنی کورنۍ کې الله دوی ته رالیږلی او دا خبره یاده کوي دا قانون د الله دی الله چې انبیا رالیږي نو هغه په درنو قومونو کې او په اوچتو نسبونو کې رالیږي وجه دا دی چې د داعي او د بیانونکي چې څومره نسب اوچت او زوروري نو دومره د هغه دعوت هغه اثر کوي او مخې ته تللی شي قال یا قوم اعبدوا الله او یا غی قوم زما بندگی وکړئ د الله ما لکم من اله غیره نشتی تاسو لره حقدار د بندګۍ سوا د هغه نه افلا تتقون ایا نو نه یېرېږئ د الله نه قال الملأ الذين كفروا من قومه وی غټانو هغه کسانو چې کفر یې کړی د قوم د هغه نه انا لنراک فی سفاهه یقینا خامخا اینو موږ تا لره په کمقلتیا کې تیره موږ ته څه کمقل ښکاري وانا لنظنک من الكاذبین او یقینا خامخا ګمان کوو موږ په تا د دروغجنو
قالوا یا قوم لیس بی سفاها، ای قوم زمان نشتی پا ما باندې کم عقلتیا، ولکنی رسول من رب العالمین، او لیکن یم زه رسول د طرف د رب العالمین. اسی دی جواب تم خیال لے کم جواب تا؟ زکا مقل نیم یا اللہ رسول. دا د اوچتو خلکو اخلاق دی، خصوصا د انبیاء او بای څوک د هغوی په لار روان دي. دا جز عام سړی یا به د قمق ماته ته ستا هغه نیکه به قم ستاسو هغه در نیکه ور نیکه ماته دې قمق خره زناوره او به شروع شي او دې نه ګټه مسله جوړېدی شي. اوس دلته دا سړی څومره ګټ سړی دی، پیغمبر دی، اخلاقو ته وګوره. ښه پاره مې ورته وویل، وی نه قمقل خو زه دی. دا عمر بن عبدالعزیز رحمه الله چې هغه د پنځم خلیفه راشد ویلی کېږي، هغه په هغه وخت کې خلیفه و ښه، د مسجد نبوي تر هغه اوږده شوی و، ډډه یې لګولې وه. نو هغه بادشاهان او هغه خلفا او هغه زمانه هغه بل شان خلک وو، هغه ډډه لګولې د اوږده شوی دی. دې کې یو کس راغلی دی، یو تیاره ده، یو د پخپه یې دی والی دی، یو چې والی دی بیا ته یو خره وي ځینه ځي ته نه ګورې پروت وي پکې. نو هغه چې داسې مخ راوړو وي خر نه یم، عمر بن عبدالعزیز یم. او بس هغه دومره شرمنده شو چې اوس څه وکړو، یعنې د دې اخلاقو ته وګورو ما دا ټکی څنګه ووي. لازم نه دی چې موږ په هره خبره کې جګړه وکړو، موږ ډېرې خبرې په خوش اخلاقۍ سره ښه په اسانه حل کولی شو. او دا داسې شوه که نه لکه اوس یو سړی تا سره جنګ کوي که نه، او تا ته ووایي خره زناوره، او ته ورته وایي زه خو زناور نه یم، زه خو پلانی یم. یاره ورب الکعبه لکه تا چې د چړې او د ټوپک او چې څه ګزارونه وه ټول دې پرې وکړو، داسې د هغه خجالته کړو. نو دا وګوره څنګه په ارام یې ورته ووایي، سینه به داسې ساتي د دعوت دپاره. ابلغکم رسالات ربي، رسوم تاسو ته پیغامات د رب خپل، وانا لکم ناصح امین، او زه ستاسو دپاره خیرخوا امانتګر یمه. لازم به په پیغمبر کې دا دوه صفات کم خیرخوا به او امانتګر به. نو بیا چې کوم د دوی په لار ځي دعوتګر، هغوی کوم دا دوه صفات دي، د خلکو خیرخواهي به کوي، بل امانتګر به په دین کې به کمی زیاتې نه کوي. او عجبتم ان جاءکم، ایا تعجب کوئ تاسو چې راغی تاسو ته ذکر من ربکم، نصیحت د طرف د رب ستاسو نه، علی رجل منکم، په یو سړي ستاسو نه، لینذرکم، دې دپاره چې ویری تاسو. یعنې هغوی په دې خبره تعجب کړی چې دی موږ کې څنګه پیغمبر راغی. هغه ورته وایي واذکروا اذ جعلکم خلفاء، او یاد کوئ هغه وخت چې وګرځولی الله تاسو په ځمکه کې اوسېدونکي، خلفا یعنې وروستو اوسېدونکي یا نائبان، من بعد قوم نوح، وروستو د قوم د نوح علیه السلام. وګوره الله د باندې احسان وکړي چې د نوح علیه السلام د قوم نه هغه قوم خو الله بلکل تباه کړی و، نو هغه لږ کسان چې پاتې شوي دي نوح علیه السلام او د هغه زامن، د هغوی نه بیا دا قوم آباد شوی دی عادیان. نو هغه ورته وګوره الله د سره څومره ښه کړي دي. وزادکم فی الخلق بسطه، او زیاته کړي د تاسو د رب په پیدایش کې پراخي. څنګه یې زیاته کړي د پراخي؟ بدنونه یې دله غټ کړي دي، د دوی ډېر غټ بدنونه. نو دا وګوره د الله دې رحم ته. فاذکروا آلاء الله، نو رایات کوي نعمتونه د الله، لعلکم تفلحون، دې دپاره چې تاسو کامیاب شي. اوس دومره مزیدار تقریر وشو، ښه د هغوی دې خبرو ته ګوره. قالوا وی هغوی اجئتنا لنعبد الله وحده، آیا راغلی ته موږ ته د دې دپاره چې بندګي وکړو موږ د الله یوازې، ونذر ما کان یعبد آباؤنا، او پرېږدو هغه چې بندګي به یې کوله پلارانو زموږ. پلارانو زموږ دا ټکی نه دی، ډېر خلک تباه و برباد کړي دي.
او اکثر پښتانه هم دې پورې نښتي دي پلار نیکه او پلار نیکه مخکې به تفصیل شوی دی چې دې خبره کې څومره نقصان دي فاتینا بما تعیدنا نو راوړه موږ ته هغه عذاب چې ته لوس کې موږ سره د ته چې موږ یېرې د عذاب راوله ان كنت من الصادقین ان كنت من الصادقین كي تدرشتينونا قال اوي هود عليه السلام قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب يقينا واقع شو پتاسو د طرف د رب ستاسو نه پلیتی او غضب دا پلیتی څه مطلب دی بعض علما وایي پلیتی نه مراد دلته کفر دی یعنی دا کفر پتاسو پورې ونښتو بس تاسو اوس په دغه کفر کې پراته ولې ځکه تاسو زدیان دي یا د پلیتی نه مراد بد عذاب دی چې ستاسو دا حال دی نو په تاسو باندې به بد عذاب راځي او غضب د الله کې به اخته کیږي اتجادلونني فی اسماء ای جګړې کوئ تاسو ما سره په باره د هغه نومونو کې سمیتموها چې یخودي دي انتم تاسو و آباؤکم او پلارانو ستاسو ما نزل الله بها من سلطان نه دی رالیږلی الله په هغې هېڅ دلیل یعنی تاسو چې د کومو بوتانو باره کې ما سره جګړې کوئ او د دوی نومونه نه مراد یعنی هغوی هر بوت له خپل یو کار او صفت بیان کړی دا بوت بچی ورکوي دا بوت کارونه برابروي دا بوت بیماریانې ختمي دا بوت دا خو دوی د خپل طرف نه دا هر څه تقسیم کړي ما نزل الله بها من سلطان وی الله خو په دې څه دلیل نه دی رالیږلی په بې دلیله شي کې لګیا ما سره جګړې کوئ فانتظروا انی معکم من المنتظرین نو انتظار کوئ یقینا زه هم تاسو سره د انتظار کوونکو نه یم تاسو عذاب غواړئ که نه بس ډډه ولګوئ زه هم ګورم او تاسو هم ګورئ فانجیناه بس نجات ورکو موږ هغه ته والذین معه او هغه چاته چې د هغه سره وو برحمت منا په رحمت خپل سره د دې نه دا فایده راووته چې د انبیاو په ملګرتیا کې پاتې شوي که نه او د نیکانو خلکو په ملګرتیا کې نو ته به هم د الله د عذابونو او غضب نه بچ شي ځکه چې صحبت دې د نیکانو خلکو سره دی لقمان حکیم خپل زوی ته ویلو وی د نیکانو خلکو سره کینه پاسه زویه وی که نورې څومره په دوی د الله رحمت راوریږي تا ته به پکې هم میلاو شي او د بېدینو خلکو نه ځان لرې ساته ځکه چې هېڅ پته نه لګي که عذاب پرې راغی نو ته به ورسره پکې هم تباه شي وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا او پرې کړې موږ جړلې د هغه کسانو چې دروغجنې ګڼلي وو آیتونه زموږ وما كانوا مؤمنین او نو هغوی ایمان لرونکي وإلى ثمود أخاهم صالحا او لېږلی سمودیانو ته او لېږلی موږ سمودیانو ته رور د هغوی صالح علیه السلام صالح علیه السلام دی الله سمودیانو ته لېږلی و او دا قبیله د عربو قبیله وه او دا خبره یاده کوي اکثر انبیا دا په عجمو کې راغلي دي په عربو کې یو څو راغلي دي نور اکثر په عجمو کې راغلي هغه عرب چې کوم دي به وکړي یو دا دی صالح علیه السلام د دوی دا قوم چې دی د دوی د مشر نیکه نوم و ثمود ابن عامر ابن ارم ابن سام ابن نوح نو بیا دوی ته ثمودیان ویلی کېږي د دوی زمانه د ابراهیم علیه السلام نه مخکې ده او د عادیانو نه وروسته ده او دوی د حجاز او د شام په منځ کې اوسېږي حجاز یعنې د مکه مدینه او طایف او د شام په منځ کې اوسېږي نن سبا هغه علاقې ته مدین صالح ویلی کېږي تاسو به تللی مو یې تبوک طرف ته مدینې نه چې ځي او د سعودي عرب په باچایي کې دغه ځای راځي دې ځای کې دوی اوسېدو او په دوی الله عذاب راوستی و ناشنا عذاب الله په دوی راوستی و یو چغه یې پرې راوستی و هغې سره دا ټول ختم کړي او دوی نښه غوښتلې وه اوښه یې غوښتلې وه الله ول هغه اوښه ورکړې وه او دوی هغه اوښه بیا حلاله کړې هم وه
وإلى ثمود أخاهم صالحا ولقلوا من ثموديان وترور دغوي صالح عليه السلام قال يا قوم اعبدوا الله ويا غير قوم زما بندقي وكيد الله ما لكم من إله غيره نشتي تاسو در حق دار دا بندقي غير دا غنا قد جاءتكم بينة من ربكم يقينا راغلي دا تاسو تا نخا دا طرف دا رب ستاسو یا یقینا راغلی د تاسو تخکاره دلیل د طرف د رب ستاسو سدی او نخه سده هذه ناقة الله دا اوخه د الله ده اوخه د الله نه الله را لګړي ده الله پیدا کړی د کاڼي نه ولا اوخه راوویسته د کاڼي او بلار به اوخه لکم آیه تاسو لره نخه ده معجزه ده فذروها تأكل في أرض الله نبريد دا أخت خوراك كي بس مكد الله كي تنگوي بينا دا دوم رغط أخوا چي دي يورس خو صرف دي دا وبود سكورم بر يورس دي وارو أو بل ورس دا طول قوم نبيا بي دي طول قوم لپيم ورکول طول سموديان لبدي پيم ورکول الله پریدی دا ولا تمسوها بسوء او مرسوی دیتا سے تکلیف دا خبره یا دا پیغام الله رب العزت ورسو غویتا دا صالح علیہ السلام پجب فیأخذکم عذاب علیم نو بنی ستاسو عذاب درناک واذکروا اذ جعلکم خلفاء او یاد کیا غوخ چی وگرزو لیتاسو اللہ نائبان يعني أسيدون كي دزمكي من بعد عاد ورستد عادياننا وبوأكم في الأرض أو زي دركو تاسو تبزمككي تتخذون من سهولها قصورا نسي تاسو دا ميدانون داغين بنگلي يعني بدي دشتو كي او بدي صحراغانو كي تاسو بنگلي جوڑي كري اگر زينو خو تاسو لدري كنا دوی اگر بنگلي لدري په غرونو کې داسې نقشې او کورونه جوړ کړي سړی ورته حیران شي وتنحتون الجبال بيوتا او تراشي د غرونو نه کوټې فاذكروا آلاء الله نو یاد کړئ نعمتونه د الله ولا تعثوا في الارض مفسدين او مگر زی په ځمکه کې فساد کوونکي قال الملأ الذين استكبروا من قومه اوی غټانو هغه کسانو چې لوی کړي و د قوم د هغه نه للذین استضعفوا هغه کسانو ته چې کمزوري ګڼلی شوي وو غټانو چاته ووی کم چې کمزوري ګڼلی شوي وو د غریبۍ د لاسه د بل څه د لاسه دا هغه مؤمنان دي ولې دا څنګه مؤمنان دي دلته الله وایي لمن آمن منهم هغه چاته چې ایمان یې راوړی د هغوی نه کمزوري چې ایمان راوړو او سبحان الله دا فائدې یاده کوي دا هم د الله امتحان دی چې د انبیاو اولني ملګري اکثر کمزوري خلک امتحان د غټو خلکو دپاره شي هغوی په دې سوچ کې شي چې ایله بیله ده لکه بله زموږ دا خبره ذکر کړه که چې الله وایي چې تاسو ټول د یو بل دپاره امتحان یې او فتنه هغه چا چې ایمان راوړی و هغوی ته دې غټانو خلکو څه ووایي اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه ایا پوهیږئ تاسو چې یقینا صالح علیه السلام رسول دی د طرف د رب د هغه نه د دې څه مطلب شي نو دوی ته ځان پوه کوي کیدای شي ستاسو دواړو دا جواب چې یعنې صرف تاسو ته پته ولګېده ها اخو بیا معلوم نه دې کې یو قسمه یو جواب خو دغه دی کوم چې اولنی دوی ذکر کړو یو وجه دویمه په هغوی رعب ورچول دي یرولي دي لکه کله کله کمزوری یرولی کېږي په دې طریقې سره تا ته لکه پته ده چې داسې ده دا اوس په دوی یو رعب ورچوي که د دې د لاسه دوی دا خبره پرېږدي او دا دین پرېږدي ام د نر زامنو اتعلمون ان صالحا مرسل من ربي دا وی جواب ته ګوره قالوا یا وی
انا بما ارسل به مؤمنون یقینا منگا پاگا سچرا لگلی شوی دے پاگی ایمان لرون کیو تاسو خو صالح علیہ السلام یادوی چی بدم ایمان دیو کنا صالح علیہ السلام او آگا پیغام چی آگی سر اللہ را لگلی دے پدوانو دو منگی ایمان دی قال الذین استکبروا اوی آگا کسانو چی لوی کڑی وا لوی دسن کڑی وا حقنا انا بالذی آمنتم به کافرون یقینا منگا پاگا سچ ایمان راوڑے تاسو پاگی انکار کون کیو من خوی نمانو من خو نه صالح علیہ السلام منو او ناغا پیغام منو چی صالح علیہ السلام راوڑے فعقروا الناقه بس حلال اکڑا اوخا یا زخمی اکڑا یا حلاک اکڑا دا سکسانو بیا مشورہ اکڑا و دی کیلی کی او دی تفصیل بنورم رائش چی دا اوخا حلالو نو طولو متفقه فیصله اکڑا و بیا دا کار پا دوی کی او کسو کو چی دا غنمو قدار یا قدار ابن سالف حملہ گا اکڑا بدبخت نور کار طول پا شریکہ کڑے وعتو عن امر ربهم او نافرمانی اکڑا دا حکم دا رب خبلنا وقالوا او اویدو یا صالح اتینا بما تعیدنا اے صالح راوڑا منگتا آگا عذاب چی تپی یرے منگا ان کنت من المرسلین کئی تدر لے گلے شو ایسا عذاب دی جوڑ کرے رہے ولا جا بیا ولاغا محلت ورکو سو رزی دری ورزی وی دری ورزی صبر کوئی بس ودی توکی دی فاخذتهم الرجفہ بس ونی والدوی لرزلزلی دلتے زلزلہ ذکر کرے دا نور زینی کی چگہ رازی خیر نو دا زلزلہ دا چگی سر راگلی دا کر کہ چگی سر بدوی زلزلہ رالا فاصبحوا فی دارهم جاثمین نشول دوی پا کورون اخپلو کی پڑ مخی پراتا طول اللہ ختم فتولى عنهم بس واوریدو دا دوینا سوک صالح علیہ السلام وقال وی یا قوم اے قوم زمان لقد ابلغتکم رسالة ربی یقینا در رسول دے ما تاسو تا پیغام در رب خپل ونصحت لكم او خیر خواهی می کردی دستاسو ولكن لا تحبون الناصحين او مگر مین نکوی تاسو دا خیر خواهانو سر ولوطا او لگلو من لوط علیہ السلام اذ قال لقومه كم وقت هو يغخ بالقوم تا اتأتون الفاحشة ايرا تكوي تاسو بدكاريتا ما سبقكم بها من احد من العالمين مخكيوالي ندي كرستاسنا ديتا هسي وتند مخلوقاتنا لوط عليه السلام دا ابراهيم عليه السلام رواردي دا دنم دي لوط ابن هاران ابن آزر او پا ابراهيم علیہ السلام ایمان راوڑو او دا غیر سر ہجرتم کرو شام تا بیا اللہ رب العزت اردن چه اس کا ملک تھے دغه ذکی او علاقه و صدوم بوته لکه دو صدوم اللہ رب العزت لوط علیہ السلام دغه کلی تلے گلے و دغه کلی والو که ډیری بیماریانی و ډیر خباستونه بکی لوی خباست بکی دو چی علک بدالک نشاوت پورا کو لیواتت و پا دی مخی خبر شویر عام درسونه که ما دا دی ازرار و دا دی نقصانات بین کری دی نو دو تداوی و تاسو دیسی فحاشی کی لگیائی چی دا پا یو مخلوق دو سا پوری دا کار نده او ذکر باز سلف وی سبحان اللہ دا وی دینداری تا سڑے خیراج وی کچر تا اللہ منگ تا دلوت علیہ السلام دا قصہ نوے کڑے منگ دا منلنا چالک دالک نشاہوت پورا کئی دا وی زمانگا کلتے نا پریوزی ولی ذکر چی دا فطرتی دا نمانی زناور دا کار نکی زناور دا کار نکی عموماً چی کم انکم لتعتون الرجال یقینا تاسو خامخا یقینا تاسو خامخا راتک کوئی نارینو تا
شهوتن په شهوت سره من دون النساء سوا د ښځو نه بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو قوم یې زیاتې کوونکي وما كان جواب قومه او نو جواب د قوم د هغه الا ان قالوا مگر دا چې ووي هغوی دا خبره یو بل ته وکړه اخرجوهم من قريتكم وباسئ دوی د کلي خپل نه نو داسې خبره شو اکثر باطل د حق داسې مقابله کوي مړې کا وی شړه پابندي پې ولګوه جیل ته یې واچوه د کلي نه یې وباسه نو دا خو پړکول خو نه شو که دا خو زور شو په دلیل پړکول پکار یاره وایي دا خلک د کلي نه وباسئ ښه انهم اناس یتطهرون یقینا دوی داسې خلک دي چې ځان پاک پاک ګڼي دا نن سبا چې چاته نصیحت وکړي د دیندارۍ که نه او د کورنۍ بېدینۍ یاره مړه وایي داسې ځان یې راپسې مولا کړی مطلب دی چې لکه دا دین او دینداري بس دا د مولا کار دی او موږ چې هر څه که ته وایې چې دا کار حرام دی مه کوه دا حرام دی مه کوه دا حرام نو بعض مسخري جوړې کړي دا ده راپسې ځان څه مفتي کړی دی وایي چې هر شی حرام دی او حرام دی نو هغوی هم دقه شان خبره وکړه وایي دوی چې ځان څه پاک کوي چې دا کار به نه کوی هلکانو سره او دا به ناروا ده او د جنکو نه خلک شهوت پوره کوي نو دوی د کلي نه وباسي فانجیناه بس نجات ورکو موږ هغه ته و اهله او د ده کور والو ته کور والو کې څوک دوه لوڼه بس الله وی را بشي په صورت النازعات کې الله اکبر الله وی چې کله ما پې عذاب راوستو که نه نو په ټول کلي کې مې وایي د مسلمانانو یوه کوټه موندلې وه په ټول کلي کې یو کوټه وه بس یو کور او هغه د لوط علیه السلام او په هغه کور کې دننه هم د ده ښځه ګورې په دین کې د سره موافق نه وه په دین کې هغه ملګري د قوم وه الا امرأته سوا د ښځې د ده نه كانت من الغابرين چې و هغه د پاتې کېدونکو نه په څه کې په عذاب کې وامطرنا عليهم مطرا او باران وکړو موږ په هغوی باندې باران د کاڼو فانظر كيف كان عاقبة المجرمين بس وګوره چې څنګه شو انجام د مجرمان وإلى مدين أخاهم شعيبا او لېږلی و موږ مدین والو ترور د هغوی شعیب علیه السلام مدین دا ګورې یو قبیله وه او دا علاقه م وه او دلته را ذکر د قبیلې دی او داسې ویلی کېږي او ما تاسو ته که څه دا تفصیل هم دې دوره کې یو ځای کې ذکر کړی چې د ابراهیم علیه السلام څو زامن وو دا تپوس درنه نه کوم چې څه نومونه وګڼې بیا به خبر راښکاره شي چې مونږ یې څومره یادوو څومره نه خو دا ماته یاد دي چې ما تاسو ویلي چې د ابراهیم علیه السلام د یو زوی نوم مدین دا بیا د هغه په بچو کې نو شعیب علیه السلام دغه قبیلې یو فرد و د دې مدین قبیلې یو فرد و الله رب العزت د هغه ته لېږلی ها او راجح قول مطابق الله دې دوه قومونو ته لېږلی دی بلی لېږلی دی اصحاب الایکه بڼ والو ته بڼ والا دوی په دې علاقه کې اوسېدو چې هلته سمې ونې شعیب علیه السلام الله هغوی ته هم لېږلی مدین والو ته لېږلی دا مشهوره ده ډېره او مدین والو کې ډېرې بیماریانې وي د شرک سره سره په کې غټه بیماري دا و چې په ناپ تول کې به کمې زیاتی کوو بل دا چې په لارو کې به کېره سوشو کې به یې کولې زموږ علاقو کې خو به نه وي که نه ناپ تول کې کمې زیاتې نشتې ما داسې غلی شوې ما وي که زما نه غلطي وشو چې دا ما څه ټکی ووي دا شوکې هم شتي په دې کې هم غلي کېږي غلاګانې هر څه کېږي څنګه به مونږ کامیاب شو وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله
وی آغا قوم زما بندگی وکئ د الله ما لکم من اله غیره نشتی تاسو لره حقدار د بندگی سوا د هغه نه. قد جاءتکم بینة من ربکم یقینا راغلی د تاسو ته ښکاره دلیل د طرف د رب ستاسو نه. اسی شی دا دلیل معجزات وحی ټول دلایل دي کنه. فاوفوا الکیل والمیزان نو پوره کوي پیمانه او تول ولا تبخسوا الناس اشیاءهم او مکموئ د خلکو نه شیزونه د هغوی. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها او فساد مکوئ په ځمکه کې وروستو د اصلاح د هغې چې ځمکه برابر شي فسادونه پکې مه کوو. هسې دا خو د اوسه پورې موږ د دې قرآن شریف کې تقریبا داسې 8 سپارې ووي. تاسو به اندازه لګولي که چېرته په دې قرآن باندې صحیح عمل وشو زموږ په علاقو کې او په معاشره کې به څومره امن و امان راشي که نه. ګوره ورته ناب تول کې کمې زیاتې به نه کوې شوکې به نه کوې او فساد به نه جوړې چې صرف دا 3 خبرې موږ ومنو. څه مو خیال دی چې صرف دا 3 ومنو بس هر څه ختم شو. نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي او زموږ په دې علاقو کې الله امن او امان راوړي. ښه کوم ځای کې وو مونږ ذلکم خیر لکم دا کارونه ډېر غوره دي تاسو لره ان کنتم مؤمنین که یې تاسو مؤمنان. ولا تقعدوا بكل صراط او مکینی په هره لاره کې توعدون چې خلک یروي وتصدون عن سبیل الله او منع کوئ د لارې د الله نه. من آمن به هغه څوک چې ایمان یې راوړی دی په الله باندې وتبغونها عوجا او لټوئ تاسو په هغې کې کوږوالی. دوی به په دې لارو کې ولې کېناستو شوکې به یې کولې خلک به یې یرول. بل دا چې خلک به د نیغې لارې نه اړول نو هغو ته یې داسې مه کوئ. واذکروا اذ کنتم قلیلا او یاد کوئ کله چې وایي تاسو لږ فکثرکم نو ډېرې کړئ. الله د سره احسان وکړو تاسو کمزوري وئ عدد ستاسو د افرادو کمو ستاسو طاقت کمو مالی حالات هم کمزور الله دې له هر څه ډېر کړو نو اوس یې نافرماني کوئ. وانظروا کیف کان عاقبة المفسدین او وګورئ چې څنګه شو انجام د فساد کوونکو. اوس ورته په بلې طریقې سره دعوت ورکوي. ګوره وإن كان طائفة منكم آمنوا او که یو ډله ستاسو نه چې ایمان یې راوړی په هغه څه چې رالېږلی شوی یم آمنو ایمان یې راوړی دی بالذي ارسلت به په هغه څه چې رالېږلی شوی یم زه په هغې سره څه شی وحي. یوه ډله ده چې وحي ومنله. وطائفة لم يؤمنوا او بله ډله ده چې ایمان یې نه دی راوړی. 2 ډلې شوي که فاصبروا نو صبر کوئ حتی یحکم الله بیننا تر دې چې فیصله به وکړي الله په منځ زموږ کې وهو خیر الحاکمین او هغه غوره فیصله کوونکی دی. د دې څه مطلب شو؟ ګوره کله یرول په دې طریقې سره هغو ته یې ګوره او شعیب علیه السلام په هغه انبیاو کې دی چې د ده څه لقب دی خطیب الانبیا. در الله ناشنا فصاحت او بلاغت ورکړو ناشنا دی ورته څه وایي ګوره وایي که یو قوم یو ډله زما دا خبره ومني او بله یې نه مني بس صبر کوئ که نه صبر کوئ دا یو څو ورځې دي پته به ولګي چې څوک په حق دی او څوک په ناحق دی دا فیصله به الله وکړي. نو چې فیصله په الله کوي و سوچ ورته کوه چې فیصله په الله کوي واضحه ده چې کامیاب باغی چې دغه الله مني. نو کیدی شي که د دې خبرې سره د اوریدونکو په زړونو کې یره پیدا شي. قال الملأ الذین استکبروا من قومه وی غټانو هغه کسانو چې لوی کړي و د قوم د هغه نه لنخرجنک یا شعیب وبباسو منګه تا ای شعیبه والذین آمنوا معك وغه کسان چې ایمان یې راوړی تا سره من قریتنا د کلي خپلنا
نر زامن دي څومره خطرناک دلیل یې پیش کو کیرې نه به دې وباسي مخکې نږدې څه ذکر شوي دا هغه خلک دي چې ځان پاک پاک کوي کیرې نه وباسي ځان پاک پاک کوي او دلته وایي د کیرې نه به دې وباسو ګورې نه ته سړی څه د کیرې نه وباسي هم د دغه کیرې په مخ کې پړ کا لکه پښتانه وي پړې کا مړې کا داسې مړ مه که چې ټوپک راواله ډز دې وباسه هغه وایي چې تا پړ کړو لکه تا چې مړ کړو خو دلته به پړکې پسه او څوک وحي پړکولی شي نو بس حالي بیا دغه دی چې وځه وایي تا سره دوه اختیارات دي ها اختیاراتو ته یې ګوره دوه خبرې دي اولنۍ د دې کلي نه وځه دویمه او لتعودن فی ملتنا یا به خامخا راواپس کېږئ زموږ په دین کې بله لار نشته قال وی هغه اولو کنا کارهین آیا اگر که یو موږ بد ګڼونکي ناشنا سواري ته او که موږ ستاسو دین بد ګڼو بیا به موږ هغې ته واپس کېږو ته څه عجیبه وایي قد افترینا علی الله کذبا یقینا جوړ کړي به موږ په الله باندې دروغ ان عدنا فی ملتکم که واپس شو موږ په دین ستاسو کې څنګه به موږ دروغ جوړ کړي یعنی یو طرف ته موږ د اوسه پورې یوه خبره کوله اوس موږ بله طریقه شروع کړه نو دا خو موږ په الله باندې دروغ جوړ بعد اذ نجانا الله منها پس د هغې نه چې نجات را کړی دی موږ ته الله د هغې نه وروستو د دې نه چې د کفر نه اخلاص کړي اوس به کفر ته واپس کېږو وما یکون لنا ان نعود فیها او نه دی جایز موږ لره چې واپس شو په دغه دین کې الا ان یشاء الله ربنا مګر که غواړي الله چې رب زموږ دی موږ خو نه واپس کېږو خو که الله وغواړي نو د الله سره دا طاقت شتي لکه که الله وغواړي چې یو کس لره ګمراه کړي نو د الله سره دا طاقت شتي که نشتي شتي وسع ربنا كل شيء علما پراخه دی رب زموږ هر شي ته په علم کې هغه د هر څه نه خبره دی علی الله توکلنا خاص په الله باندې ځان سپارلی دی موږ چې په الله دې ځان وسپارو نو بیا خو کار وشو ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق ای ربه زموږ فیصله وکړه په منځ زموږ او په منځ د قوم زموږ کې په حق سره بس دغه فریاد یې الله ته وکړو یا الله اوس فیصله پاتې ده نو وانت خیر الفاتحین او ته غوره فیصله کوونکی وقال الملأ الذين كفروا من قومه او اوی غټانو هغه کسانو چې کفر یې کړی د قوم د هغه نه لئن اتبعتم شعیبا خامخا که چېرې تابعداري وکړه تاسو د شعیب علیه السلام دی چا ته ووایي خپلو قومونو ته ووایي یا هغه کومو چې ایمان راوړه هغوی ته ووایي وی که تاسو تابعداري د شعیب علیه السلام وکړه انکم اذا لخاسرون نو یقینا تاسو به په دغه وخت ضرور تاوان والی نصیحت ته خیال دی که د الله د دین تابعداري مو وکړه تاوانیان بشي فاخذتهم الرجفه نو راونیول دوی لره زلزلې د شعیب علیه السلام دا قوم د چې مدین واله دي په دوی الله زلزله راوستې وه او چغه بل قوم چې کوم دی اصحاب الایکه نو په هغوی باندې د وریځ نه اور راتوی کړی شي وریځو او بعض علما دا وایي کوم چې وایي نه وایي دا دواړه یو قومونه نو هغوی وایي چې دا دواړه عذابونه په الله په یو ځای راوستي والله اعلم فاخذتهم الرجفه نو راونیول دوی لره زلزلې فاصبحوا في دارهم جاثمين نو شول دوی په کورونو خپلو کې پړ مخې پراته دې خبرې ته غوږ کېږدې ګوره الذين كذبوا شعيبا هغه کسان چې دروغجن کړی وو شعیب علیه السلام کأن لم یغنوا فیها ختم شو گویا کې نه اوسېدلي په دې کلي کې داسې الله ختم کړو
لکه الذین کذبوا شعیبا هغه کسان چې دروغجنې ګڼلی شعیب علیه السلام کانو هم الخاسرین هغوی تاوانیان فتولى عنهم بس مخې واړو د هغوی نه یعنې روان شو ځکه چې قوم خو مجرمان هلاک شو وقال یا قوم ویوی ای قوم زما لقد ابلغتكم رسالات ربي یقینا در رسولی دی ما تاسو ته پیغامات در رب خپل ونصحت لكم او خیر خواهی مې کړې د ستاسو فکیف آسى على قوم کافرین نو څنګه به خفګان وکړم په قوم کافرانو باندې یعنې تاسو اوس د خفګان لایق نه هله به تاسو د خفګان لایق وې چې تاسو ته څه پیغام نه وی راغلی چا ستاسو خیرخواهي نه وی کړې نو ما راته پیغامات هم راوړي دي ما دله خیرخواهي هم کړې ده خو تاسو نه منله نو زه څنګه خفه شم